بلکې هر مسلمان کولای شي چې په خپل ځان دم وکي یا یې پر بل چا وکي یا بل مسلمان پر د دم وکي. خاوند پر خپل ښځه دم کولای شي، پلار پر خپل اولادو دم کولای شي او ښځه پر خپل خاوند او اولادو دم کولای شي. مګر هو یو شی باید د یاد ونه باسو چې د انسان تقوا او ښه د دم په نفع رسولو کې ډیر اثر لري. او الله عز وجل د سورة المائده په 20 نمبر آیات کې فرمایي انما يتقبل الله من المتقين، یعنی بشکه حقیقت همدا دی چې الله جل جلاله یې د پرهیزګارانو او متقیانو څخه قبلوي. نو زموږ باید دا عقیده وي چې د قرآن مجید آیاتونه، اذکار، دعاوي او هغه تعوذات چې په هغو سره شفا غوښتل کیږي، دم او تعویذ پکېږي، هغه په خپل ځان کې د الله عز وجل په امر شافي او نفع رسونکي دي، خو د هغو د استعمال دپاره د استعمالونکي و قوت ته ضرورت شته. کم وخت که په دغو آیاتو او اذکارو سره شفا نسوه حاصله، پوسه چې د دم کوونکي په تاثیر کې ضعف شته او یادا چې مریض د هغه تاثیر نه قبلوي. هلته یو قوي مانع شته چې دغه علاج تاثیر نه قبلوي. نو دا دې تا ته معلومه وي چې په دم او تعویذ سره علاج کول دوه اساسي شرطونه لري، چې یو شرط یې په مریض پورې اړه لري او بل شرط یې په علاج کوونکي پورې تعلق لري. هغه شرط چې په مریض پورې اړه لري هغه دا دی چې مریض به پوره کامله او راسخه عقیده لري چې هو قرآن مجید د مؤمنانو د پاره رحمت او شفا دی، د هر مرض علاج پکېدلی شي او د مریض توجه به په صدق او اخلاص سره الله عز وجل ته وي. او هغه شرط چې په علاج کوونکي پورې تعلق لري هغه دا دی چې د استعمالولو او ویلو شیان به صحیح شیان وي، لکه د قرآن مجید آیاتونه او د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم احادیث. دا خود د علاج کوونکي اسلحه سوه، خو د اسلحې استعمال و قوي استعمالونکي ته ضرورت لري، ځکه علاج کوونکي داسې مثال لري لکه جنگ کوونکي، ځکه دی هم د مرض او ګای وخت د پیری سره جنگیږي او جنگ کوونکي تر هغو په جنگ کې نسی کامیابېدلی تر څو دغه دوه شی ونه لري: اول صحیح اسلحه، دوهم قوي بازو. که قوي بازو نه وي د اسلحې درلودل فایده نه لري. هر وخت که یو د دغه دوو نو موجود د کامیابی امید مکوه، او که بیا دواړه نه وه، مثلا علاج په غیر قرآني شیانو سره وي او د علاج کوونکي زړه د توحید، توکل او تقوا څخه خالی وي، هلته نو شکست حتمی سو. نو د معالج د پاره دا پکار دی چې علاج به په قرآن مجید، اذکارو او احادیثو سره کوي او په عین حال کې به سالمه عقیده، تقوا او پرهیزګاری هم لري. دلته نو د علاج اثر حتمی او ضروري سو. اوس نو ان شاء الله د دم او تعویذ د تاثیر د پاره دوه اساسي او مهم شرطونه در معلوم سو، چې یو شرط یې په مریض پورې تعلق لري او بل شرط یې په علاج کوونکي پورې تعلق لري. د مریض د پاره دا شرط دی چې صحیح، سالمه او ټینګه عقیده بلري چې هو قرآن مجید د الله عز وجل په امر د هر مرض شفا دی او یوازې به د الله عز وجل څخه د قرآن مجید په برکت د صحت غوښتنه کوي. او د علاج کوونکي د پاره شرط دوه حصې لري: اول علاج به په قرآن مجید، اذکارو او احادیثو سره کوي، دوهم دغه علاج کوونکی به د سالم عقیده خاوند او د هغو کسانو څخه وي چې د الله عز وجل د اوامرو او نواهیو تابع، متقی او پرهیزګار وي. کم وخت چې دغه دواړه شرطونه د مریض او علاج کوونکي د طرفه موجود سو، نو ان شاء الله تعالی د علاج اثر حتمی کیږي او مریض به عاجل شفا پیدا کی. محترم ورونو، اوس به یو حق او واقعي موضوع ته متوجه سو چې هغه زموږ ستاسې په ننني ژوند پورې تعلق لري. ورونو، نن ورځ ډېر خلق داسې فکر کوي او دا یې عقیده ده چې قرآن مجید فقط د لمانځه دپاره دی او علم یې تجوید دی، یا قرآن مجید د دیوالو د ښایسته کولو دپاره دی، یا د دم او تعویذ دپاره دی چې فقط
په هغه سره شفا حاصله کی یا په فاتحو او ختمو کې وویل سي خو دوی په دغه فکر او عقیده سره قرآن مجید محصور او حصر کوي د قرآن مجید اصلي او اساسي مقصد یې هیر کوي او په دغه عقیده سره دوی د هغه جملې او ډلې څخه حسابل کیږي چې دوی قرآن مجید ترک کړی دی د قرآن مجید هغه لوی او مقدس مقصد یې پرې ایښی دی چې هغه پر مځکه او مخلوقاتو د رب العالمین حاکمیت دی چې همدا د انسانانو د خلقولو اصلي غایه او مقصد و الله عز وجل د سورة البقره په 10 نمبر آیات کې فرمایي انی جاعل فی الارض خلیفه یعنی بشکه زه په مځکه کې یو خلیفه پیدا کوم چې دا قول الله عز وجل د آدم علیه السلام تر خلقولو د مخه ملائکو ته وفرمایه چې زه په مځکه کې داسې یو څوک پیدا کوم چې الهي احکام جاری کړي او بیا رب عز وجل د سورة البقره په 123 نمبر آیات کې و ابراهیم علیه السلام ته فرمایي انی جاعلک للناس اماما یعنی بشکه زه تا د خلقو د پاره امام او مقتدا ګرځوم نو پر موږ دا لازمه ده چې موږ د ابراهیم علیه السلام متابعت وکړو هغه د ځان امام او مقتدا وبولو نو چې ابراهیم علیه السلام امام او مقتدا سي خلق به په کم قانون عمل کوي په الهي قانون کم اوامر به مني الهي اوامر نو بل حق نسته بل احکم الحاکمین د حکم څخه الله عز وجل خپل حکم د بندگانو د پاره عبادت ګرځولې دي کچا د رب عز وجل حکم عملی کوي هغه د خپل رب عبادت وکي الله عز وجل د سورة یوسف په 30 نمبر آیات کې فرمایي ان الحكم الا لله امر الا تعبدوا الا اياه ذلك الدين القيم ولكن اكثر الناس لا يعلمون یعنی حکم او حکومت د هیچا نه دی مگر خاص د الله دی دغه الله امر کړی دی چې تاسو به د جل جلاله د بل چا عبادت مکوئ او د جل جلاله عبادت حق او ښکارا دین دی مگر اکثر خلق په دې نه پوهیږي نو ورونو د قرآن مجید مهم او عظیم مقصد داسو چې خلق د خپل خالق عز وجل عبادت وکي او دغه الهي قانون په عمل کولو سره د معزز او مکرم خوشبخت او کامیاب ژوند خاوندان سي مگر بدبختانه کم شي چې نن ورځ او په اوسنۍ زمانه کې د خلقو په سرچپه اعمالو کې لیدل کیږي هغه هجر او ترکول پریښول د قرآن مجید دی چې نه عمل پکوي او نه د ژوندانه قانون ګرځوي چې دا کار د بشریت پر تندي د شرم او عار بدی او قباحت تور داغ دی نن ورځ موږ وینو چې زموږ په ټولنه کې قرآن مجید د دیوالو د ښایسته کولو دپاره استعمالیږي یا په لمانځه کې ویل کیږي چې په مفهوم او معنا یې هم نه پوهیږو یا په ختمو او فاتحو کې ویل کیږي حتی هغه کسان چې هر ورځ د قرآن مجید تلاوت د وظیفې پر قسم کوي د هغو مقصد هم دا دی چې فقط د جسمي آفاتو او بلیاتو څخه وساتل سي تجارت یې تاوان ونه کي د خلق او حکومت د طرفه ضرر ورته پیښ نسي دا زه نه وایم بلکې د ده عمل وایي ځکه که ته د نور ژوند او کړهوړه تر نظر وباسې وبه وینې چې د په ژوند او اعمالو کې د قرآن مجید هیڅ اثر او په هغه سره عمل کول نه لیدل کیږي نو ورونو د قرآن مجید په ترکولو او په هغه سره د نه عمل کولو په نتیجه کې موږ خپلو ځانو ته بدبختي او ذلت شر او شقاوت پیش کړي او راوړي دي خپل ځانونه مو د جاهلیت د قوانینو په غیږ کې غورځولي دي دین او دولت سره جلا کوو د الله عز وجل د طرفه په نازل سوي قانون سره حکم نکوو او الله عز وجل دغه انسانانو په باره کې د سورة المائده په 50 نمبر آیات کې فرمایي افحکم الجاهلیة یبغون ومن احسن من الله حکما لقوم یوقنون یعنی آیا دوی د جاهلیت حکم غواړي چې د الله عز وجل د احکامو څخه سرغړونه کوي او پرېږدي او د حکم یا قانون جوړولو په لحاظ
څوک تر